د خدای دپاره امته پر خپلو ځوانانو باندې کار وکړي. هغه کسان به د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د قیامت په ورځ کوم جواب وایي؟ موږ به کوم جواب وایي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د الله د رسول روایت دی، قصوا الشوارب اوفوا اللحى ولا تمشوا في الاسواق الا وعليكم ازاره. ژیرې اوږدې کړئ، بریتونه کوچني کړئ، په بازارو کې لس لغړ مګرزي کالي پر ځان باندې واچوي. دا هم د یهودو رواج دی. د الله رسول وایي انه لیس منا من عمل من دوننا. هغه کس ما د امت څخه نه دی چې د زما د سنتو خلاف کار وکړي. دا خو د امت ووتي، په مفتو کې ځان د امت وویستو. د خدای دپاره څه مې ډېر په زړه باندې راځي. نن مې دا ځوانانو ته پیغام دی. همیشه ځوانان ما ته وایي په واټساپو باندې هم پیغامونه راسي، ستا بیان ډېر خوند راکوي. بیان ما مرداخور بیان به څه شي وي؟ د خدای روی د عمل به وکړي. زه به څه شم، حیثیت به مې څه شي؟ خوند دپاره نه، عمل دپاره. ما د ټول د یهودو یو عمل دا و چې هغوی به د قرآن آیاتونه اورېدل، عمل به یې نه ورباندې کوئ. څومرې دا 45 کاله موږ د جمعې په خطابات کې څومرې مهم خبر باندې کوئ. که په یو شي باندې موږ عمل کړی، د دې مثالونه کتابونه لیکي. وایي کوم کس چې د اول د سره د عمل اراده نه وي، هغه دا رقم دی لکه کنجي چې چپت ترناوې ته کښېږدي، چې 100 ورځې دا ترناوه پر بهیږي، دا کنجي لیکي امکان. او که چیرې کنجي سیده پرته وي، باران څاڅکي ته کښېږدي، یو څاڅکي، یو وخت به داسې راسي د کنجي به ډکوي. د خپل د زړه کنجي مو سیده کښېږدي چې راسي، دا سیده یې ږدي. یو روایت ورشوه کوئ، یو روایت ورشوه کوئ، او بیا عمل ورباندې کوئ. دا به ستاسو دپاره د دنیا او آخرت نجات. په والله بالله تالله پر ممبر درته ناستم، کوم یو پر ور باندې پیرزو یاست، کوم یو پر دغه باندې پیرزو یاست چې د قیامت په ورځ الله وایي جلا سي د یهودو د نصاراو په ډله باندې ګډ سي. نبي علیه السلام ورته ګوره چې دا زما امتي وو، دې خو لمنځونه کوله، دې خو عبادت کوي، قرآن یې ویلی. نن زما د امت څه جلا کېږي په یهودو ننوځي، نن زما د امت څه جلا کېږي په عیسایانو ننوځي. الله افسوس. د خدای روی وګورئ. والله بالله کې مې دا نه وساخي چې د قیامت په ورځ الله اعلان وکړي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره مشابهت کړي جلا سي، پر هغه لار باندې ولاړ سي، په رفتار کې، په خبرو کې، په جامو کې، په هر شي کې به څنګه به بیا یو ارمان د سترګو بې اوښکې بهیږي، بیا به جلا کېږي، بیا به هلته اوښکې ستا ته په شل بیا به موږ خپل قریبان ته څه وایي؟ قریبان مې یوې خوا ته ځي، موږ به بلې خوا ته ځو. په دغه یو ژغ خریلو باندې، په دغه یو د خدای جل جلاله د رسول د سنت په مخالفت باندې وکوي ځوانانو. دغه لنګوټې روی درته نیسم. د خدای روی وګورئ. نه مې یاست پیرزو، زما معاشره یاست، زما ورونه یاست، زما د وطن اتلان یاست، زما د دې ولسوالۍ افتخار یاست. دا مې والله که پیرزو کېږي چې تاسو دې د قیامت په ورځ د الله د رسول د امت د ډله جلا کېږئ، د یهودو د نصاراو په ډلې کې به ننوځئ. د خدای دپاره عمل ورباندې وکړئ. کومه خبره چې وکړې دې ځای څه ولاړه، عمل ورباندې وکړه. په ګریوان کې وګوره چې ما کوم عمل کړی دی، الله ته وژاړه الله زه خو نادان وم، الله زه ناپوه وم. که چیرې یو سړی 500 کاله د خدای نافرماني وکړي، یوه ورځ الله تبارک وتعالی ته لاسونه پورته کړي چې الله ما معاف کړه، الله یې معافوي. نن د توبې چانس دی، نن د توبې چانس دی. کوم عمل چې کړي الله یې معافوي. ان الله هو التواب. الله ډېر توبه قبلونکی دی. ان الله هو الغفور الرحیم. الله مهربانه دی، بخښونکی ذات دی. موږ د داسې ذات بندګان نه یو چې هغه العیاذ بالله د هغه سخت وي. نه زموږ رب مهربانه دی، نرم دی. ستا په یوه وشکه باندې ستا د سترګو توی سوه، الله وایي زه قیمت نه لرم. لیس شی احب الی الله. نسته د خدای په نیز باندې د ټولو محبوب شي د دم من قطرة الدین، قطره من قطرتین، د دوو قطرو، قطرة الدموع، یو هغه وشکه چې د ځوان یا د سپین زړه د سترګو رایله سوه، الله ته لاسونه پورته کړي وه. د شپې د ژمي غټې شپې دي، راکښېنسي الله ته ژړل. الله فرشتو ته وایي تاسو بني آدم مه پیدا کوئ، دا فساد خپري. زما بنده وینئ چې په کونج کې ناستې ژاړې، دا څه شي غواړې؟ فرشتې وایي الله خبر وي، الله یې فرشتو ته ښکاره کړي. الله هغه د ګناه مغفرت غواړي. الله د اسمان فرشتو ته وایي تاسو ګواه اوسئ ما بخښلی دي. های افسوس، نن زما شپه پر چکو تېرېږي، نن زما ځوان پر فیسبوک باندې شپه تېروي، نن زما هغه ځوان چې مخکې بیا آیت کرسي ویل، اوس یې پر سینه باندې موبایل پروت دی، نامحرمه زنانه غزل ورته وایي دی بېدېږي. د خدای روی وګورئ، د خدای روی وګورئ، تباه کېږئ، مځکه در باندې اوړي. د الله روی وګورئ، د خدای ته سم اوسئ. الله ناراضه کېږي زموږ څخه. الله تبارک وتعالی ته توبه وباسئ. الله جل جلاله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. خدای جل جلاله دې زموږ هر منټ، هر سکند، هر غنټه د الله د رسول پر سنتو برابره کړي. هر قدم او هر رفتار دې مې د خدای د رسول پر سنتو کې
الله دې د رسول د رسولت څخه خلاف ورزي نه را نصیب کړي. خدای جل جلاله دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي.